او چې کله بچو له ښځې کوئ که نه کوشش کوئ د حسن نه د مال نه د جمال نه د هر څه نه مخکې د غجنۍ دینداري ګورئ ښه چې حالانکې حدیث کې څلور شیان رسول الله ښودلي دي چې مثال د هغې حسن ته وګورئ د هغې مال ته وګورئ د هغې نسب ته وګورئ او د هغې دیندارۍ ته وګورئ خو په ټولو کې بهتره چې دی هغه دینداري ده ښه چې دیندار نو ستا به هم خیال ساتي ستا د بچي به هم خیال ساتي ستا د عزت به هم خیال ساتي ستا د ابرو به هم خیال ساتي بدامني بد اخلاقي به هم نه کوي او چې هر څومره ښایسته شي او تام شرمئ او ځان هم شرمئ نو دې ښایست نه بدرنګوالی ښه نه دی داسې ښایست یې په توپه ولګي داسې ښایست یې په اور پسې شي چې هغه نه د خاوند خیل ساتي او نه د سخر او نه د خواښې او نه د تره او نه د قوم او د نسب په داسې ښایست کې چې هغه تام شرمئ او ځان هم شرمئ قوم هم شرمئ دې ښایست نه دا ښه ده چې یو بدرنګه ښځه وکړه یو بېکا شله په خپو باندې وکړه ګوډه په لاسونو باندې وکړه خو داسې ښځه مه کوه چې هغه ستا د عزت او ستا د ابرو خیل نه ساتي د ټولو نه اول چې د ښځې انتخاب کوئ د دیندارۍ انتخاب یې ولو کوئ چې مونځګزاره څنګه ده تهجد ګزاره څنګه ده د قرآن تلاوت څنګه کوي زما خپل عزت به څومره ساتي چې زه په کور کې نه یم نو زما د مال حفاظت به څنګه کوي زما د بچو حفاظت به څنګه کوي زما د پلار خدمت به څنګه کوي زما د مور خدمت به څنګه کوي زما د خور او د ورور خدمت به څنګه کوي زما خاندان ته به څنګه نظر کوي زما خاندان چې راځي هغې ته به په کم نظر ګوري هغې ته به په درونو کو په سپک نظر باندې ګوري د ښځې ښه صفت دینداري ده چې ستا هم خیل وساتي ستا د بچو هم خیل وساتي ستا د مال هم خیل وساتي ستا د پلار هم خیل وساتي او د بد اخلاقې ښځې په وجه باندې د بد اخلاقې انګور په وجه باندې سخر د دې نه په اور کې ولاړ دی خواښې د دونه په اور کې ولاړه ده خاوند خو پرېږده بیچاره ټوله ورځ کار کړی ماښام چې کور ته راشي مازدیګر نو دې سر به بر کړی دی کله په یوه خبره لانجه کله په بله خبره لانجه کله د بچو په سر باندې جنګ کله ګاونډیانو سره جنګ کله د خواښې نه پریاد کله د سخر نه پریاد نو خاوند ترې نه خوشحاله کینني خویندو تاسو ته م وایم چې خاوندان راشي کار نه هغې له یو ګیلاس اوبه راوالی هغې له پیالۍ کې چای واچوئ هغې ته ستړي مشي ووایئ هغې ته کټ کې بالغ سم کوي هغې ته یو څو د مینې خبرې وکړه هغې ته داسې خبرې وکړه چې هغه ټوله ورځ بار کار ستړی کړی دی هغه د خلکو خبرو ستړی کړی دی هغه ستړی ستومانه په دې راغی چې کور ته به لاړ شم بچی به غاړې له راشي بچی به کټ له راشي ښځه به مخې له راشي نو لږ غونتې آرام به راشي لږ غونتې سکون به راشي لږ غونتې اطمینان به راشي هغه اطمینان یې مه ختموه هغه آرام یې مه ختموه کو چېرته جنګ هم دی قسم ده لانجم ده اول پې اوبه وڅکه اول پې چای وڅکه اول ول خپې لاسونه کېمنډه چې دماغ یې په آرام شي د هغې نه بعد ورته په آرام د ګاونډي ګیله وکړه د هغې نه بعد ورته د خپل بچي قصه وکړه د هغې نه پلار ورته د هغې نه بعد ورته د پلار ګیله وکړه هغې نه بعد ورته د مور ګیله وکړه سمدستي خو مه کوه په دې سره طلاق هم راځي په دې سره جنګ جګړې هم راځي په دې سره اختلافات هم راځي او په دې سره چې کوم مینه محبت دی نو هغه هم ختمیږي